آیا غواړې چې ټول مشکلات دې حل شي او ټول حاجتونه دې پوره شي؟ نو دا ویډیو تر پایه وګوره او مه سکیپ کوه. ان شاء الله ټول مشکلات به الله جل جلاله په یو صحیح طریقې سره درته پوره وګرځوي. د دنیا ډیر خلک دا غواړي چې څنګه وکړي اطمینان او سکون خپل زړه ته حاصل کړي. په دې کې ډیری خلک بریا ته رسیدلی دي، خو مګر ډیری بیا ناکام شوي دي. هغه کسان بریا ته رسیږي چې د دې راز باندې پوه دي. الله جل جلاله موږ ته په قرآن عظیم شان کې فرمایي، وایي تاسو اطمینان او سکون حاصل کړئ د الله جل جلاله په ذکر سره خپل زړونو ته. نو اوس هغه کسان کامیاب دي څوک چې د الله جل جلاله ذکر کوي او له ذکر نه غافل نه دي او د هغوی زړونو ته اطمینان او سکون حاصل ده د الله جل جلاله په ذکر سره. نو په دې ویډیو کې تاسو ته یو ذکر ښیم. دا ذکر به یوازې تاسو د الله جل جلاله د رضا په خاطر کوئ، بلکې الله جل جلاله به ستاسو حاجتونه او مشکلات په دې باندې رفع کوي. نو دا ویډیو د خپل ملګرو سره شیر کړئ تر څو ماته یې په ریکارډ کولو او تاسو ته یې په رسولو باندې خدای پاک اجر نصیب کړي. نبی صلی الله علیه وسلم حدیث مبارک کې فرمایي، افضل الذکر لا اله الا الله. وایي په ټولو کې بهترین ذکر چې دی هغه ذکر لا اله الا الله دی، یعنی لا اله الا الله، لا اله الا الله. دا ډیر یو بهترین ذکر دی. په دې ذکر سره به ستاسو زړونو ته اطمینان او سکون حاصل شي او د زړه څخه به غفلت لرې شي. هغه خفګانونه، هغه مشکلات چې ستاسو په ژوند کې دي، ان شاء الله د دې ذکر